د بخاری شریف کې په جلد ثانی کتاب المغازی کې یو واقعه ده. امام بخاری 100 زائد واقعه ذکر کړی ده. د بدر د غزا نه پس یو 100 صحابه کرام یو لس صحابه کرام په دوکا مکه کافرانو مړ کړی دي. یو لس قصه وړي روزه ده. یو پکې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ. نو دا خبیب یې بوت او په مکه کې خرڅ کا. دا صحابي دی د چې کوم سړی بدر کې وجل او مردار کړو داغه بچو واغشته. نو دی بدا اشهر حرم وتوی ما 13 جمعه در طویلو د سلور میاشتو کې بری وجل مجل نه کول. نو هغه میاشتې وي نو هغه په کور کې دن نه دی په زنجیر تړلې دی اون تختی او په زنجیر یې وتړل چې دا د عزت او د برکت سلور میاشتې کله تیرې شي دا درې پر نه پسې یا د رجب زبرګا نو هغه نه پس به وجلو دې چې کوم سړی وجلو دا غنوم حارثو. حارث د دې حارث لور رست مسلمان شوی دا هغه خپل قصه کوي. یره وی خبیب منکر په زنجیر تړلیو رضی الله عنه وی د پشان قیدی ما چته په سترګونه دی لیدل. علماء وی څنګه خساړو سترګې وخته مونږ ته به نه کته روانه نه دې کړي جګړې مونږ سر نه دي کړي کنځلې مونږ سر نه دي کړي ستغه سپورې نه دی ویلې زنجیر باندې تړلې چې کم ځای بم زنجیر تړل د مونږ سره ټوپونه نه دی وایي. زمونږ زنانه او تکتل زمونږ ماشومان او تروانه ایسه نه دی کړي سر به ښکته ډېر خساړو. او یې دومره خساړو چې یو ځل دی مونږ کله چې بوته مرګ لا روزي پورا شو سي بوزو چې مړی کو نو وي د موږ نه چاړو غوښته چې چاړه راکې او د پیدا زیاتی وخت نوکان مکان اله نو چاړه والا ورکړه. وې دا ما خیال نو د کور کار کې مصروف شوم. زما یو ماشوم بچو په خلپو سو روان دی خبیب له ورسید. زما خیال نه دی او چې ما کله او قتل دی خبیب تا نو زما غ ماشوم بچي پرون د پاسه ناڅو چاړه وسره دغه سلاس کړه. وې ډېر او یریدم ډېر او یریدم سخته و یریدم. او هو دا خو زمون دشمن دی سبب لوزی بوزو وجنوی او دا دما ماشوم لاس ته ورغه چاړه وسره ده او سراشه دا ماشوم پړنګي دسه جنجال باندې وړیدو. وی خبیب پوه شو چې دا جنې خو یریدا. وی ما ته وی مې یریګا دا کار نکوم مونږ خپل پیغمبر ویل دي چې په ماشومانو برحم کوي. دا کار دا کافرانو په ماشوم بم رحم کوي. د جهاد اصول مونږ ته رسول الله مبارک خو دلی چې میدان جنگ کې ماشوم په مخه درغه نه به وجنه خزه په مخه درلا نه به وجنه او د کافرانو مولا کا مخه درغه غږ بوته نه کې. البته یو دا کدی الک سره ټوپک او د کشر سره د نابالغ سره یا د خزه سره ټوپک ہوتا کو یا د خزه چې پایلټه ده د کافرانو یا ټینک ته راسته ده یا دا مولا سره ټوپک دی یا ورده په او کدا سینی غږ باندې ډېر خسړیو. وی دا ماغه ماشوم مال راکه چې راشه ماشوم دی بوزا ګټه تکلیف یې وته ونه رسو او بیا سوی د حارث تعالی وی قسم په الله یو ځل می وته وکړه لاس کې وسره د انګور غونچک دی لاس انګور غونچک دو وجې دی یو خو تړل شوی دی دشمن دی پکور کې چا ولا راوړو من خو نه دی راوړی بل ومام په مکه من ثمره دغه وخت په مکه کې انګور ونه د سره مکه خو اسم وادن غیر ذی زرع ده انګور او دا شی پکې نه کېږي خو دغه سیزن د انګورو بالکل نو سیزن هم نه دی و انه لموسق فی الحدید اوس په زنجیرونو کې تړل شوی دی بارم نشي وته چا ولا راوړو دا. نو د حارث غلور په خپل فرمای ان هو الا رزق دا روزی وا رزقه الله خبیبا چې الله خبیب لور کړی انګور غونچک دا کولی شي الله کوي. دا زموږ عقیده او ایمان دی. دا اونه کې غونچک چا پیدا کړ الله دا بوټي چا پیدا کړ الله نو تعالی در کولی شي به سبب هم در کولی شي هیڅ مشکل نشته.